السلام علیکم ګرانو کتوکو غواړم چې نن تاسو ته د ټکټاک د پالورز د زیاتولو طریقه در وښایم. څنګه کولی شو موږ په ټکټاک کې خپل پالورز زیات کو. نو ډیره زیاته اسانه طریقه دا ویډیو تر اخره پورې وګورئ. تاسو به پوه شئ چې څنګه موږ دغه د خپل ټکټاک پالورز زیات کو. نو خپل ټکټاک آی ډي ته به راشئ او خپل یو ویډیو به پلی کوئ او د هغې ویډیو لینک به راواخلئ. چې هر یو ویډیو وي ستاسو په ټکټاک کې نو د هغې ویډیو لینک به راواخلئ او بیا به په موبایل کې کروم براوزر خلاص کړئ. نو تاسو ګورئ چې دلته کروم براوزر ما خلاص کو او د سرچ په ځای کې به بیا ولیکئ zefoy.com چې دغه مو ولیکو نو بیا به یې سرچ کړئ. نو دلته به تاسو تم دغسې یو نوم درکړي او په دغه ځای کې به دغه نوم ولیکئ چې هر څه نوم یې درکو بیا به دغه آپشن کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته یو ویب سایټ راشي. نو تاسو دلته خپل ویوز او کمنټس او فالورز هر څه کولی شئ ډیر کړئ. نو زه غواړم دغه پالورز ډیر کم. نو تاسو به هم که پالورز زیاتول غواړئ پالورز باندې به کلیک وکړئ او دغه ځای کې به بیا هغه ویډیو لینک چې کوم تاسو کاپي کړی و هغه به دلته پیسټ کړئ او دغه سرچ آپشن به کلیک کړئ. نو دلته به تاسو ته هم دغسې یو څه وخت درکړي یا 1 منټ یا 2 منټه. نو هغه عمره انتظار به وکړئ. نو دلته زه دغه ویډیو سکیپ کوم چې دغه کومه ویډیو چې زه اوس جوړوم چې دا ویډیو غټه نه شي. نو دغه ټیم چې کله کم شو بیا به ویډیو سټارټ کړم. نو تاسو ګورئ چې 6 سکنډه پاتې دي او 2 سکنډه یو. نو ټیم ختم شو. دلته به بیا دغه سرچ کلیک کړئ او چې سرچ مو کلیک کو نو تاسو ګورئ سینډ فالورز دغه آپشن به کلیک کړئ. نو دلته به اوس ماته ووایي چې زما ټکټاک ته څومره فالورز سینډ شول. نو تاسو ګورئ چې 15 فالورز په یو کلیک سره زما د ټکټاک آی ډي ته سینډ شو. نو اوس زه هم هلته ټکټاک ګورم چې ریشیا هم دغه فالورز راغلي یا نه. نو تاسو ګورئ چې دغه نوټیفیکیشن ځای کې 15 فالورز په دغه کلیک کوم. نو تاسو به وګورئ چې ټکټاک ته فالورز ریشیا راغلي. نو تاسو کتل ګرانو دوستانو چې دغه دی ټکټاک ته فالورز رال. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې د خپل ټکټاک یو څه فالورز زیات کړئ. نو ګرانو دوستانو دا و زموږ د نن ورځې ویډیو. د نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د الله په امان.